زه ستاسو ورور سید سالار یم. ملګرو رحمان میرزاخیل څوک چې د متنو سره تعلق ساتي، پېښور متنو سره، زما دغه تصویر یې جوړ کړی دی، دغه سکیچ یې ته جوړ کړی دی او ما ته یې ډالۍ کړی دی. نو ما غوښتل چې ولې نه دغه رحمان میرزاخیل هم ونازوو. دغه ویډیو که تاسو ته په دغه سکرین ښکاري، ډېر زیات محنت یې پرې کړی دی، ډېر زیات خواري پرې کړې ده. تاسو کتلی شئ دا ګورئ، دا ویښته جوړی لګیا دي. زما دا تصویر به دوی جوړی، خو د ویډیو یوازینی مقصد مې صرف او صرف دا دی چې داسې قسمه ملګري مونږ سپورټ کړو. ځکه که چېرته داسې ملګري په یورپ ملکونو کې یا داسې نور ترقي یافته ملکونو کې وو، نو د ده به ډېر زیات عزت او قدر وه. خو په دې غرض دا ویډیو شیر کوم چې دا زموږ یو پښتون ملګری دی او ډېر ښه هنرمند دی. تاسو کتلی شئ چې په کومه طریقه دی زما د تصویر جوړوي. دغه پوره ویډیو به تاسو سره شریکوم، ما سره مل پاتې شئ. خو د ویډیو یوازینی مقصد مې صرف او صرف دا دی چې دغه ملګری د یوټیوب چینل او دغه لینک زه په دې خپل ویډیو کې ورکوم چې دا هم ځان سره فالو کړئ، سبسکرایب یې کړئ. وجه دا ده چې یو ښه هنرمند دی او د ده نور هېڅ هم د سره نشته، خو د سره سکیل دی، د سره دغه هنر دی او باید چې موږ داسې هنرمند ونازوو. نو دا تاسو ګورئ، زما دا ویښته د ملګري تیار کړ او اوس لګیا دی سترګه باندې روزه جوړوي. ګورو چې دی دا روزه په کومه طریقه جوړوي. الله دې وکړي چې دا ویډیو ستاسو خوښه شي، ځکه چې ما خو چېرته داسې قسمه ویډیوګانې نه دي کړې، خو خدای شته چې د دې ملګري دا هنر راباندې ډېر زیات ښه ولګېدو. نو غوښتل مې چې دا تاسو سره هم شریکه کړم. تاسو کتلی شئ چې دا سترګه د په کوم هنر او په کومه طریقه باندې جوړه کړه. لګیا دی غریب. دا وګورئ، دا وروځه هم جوړه شوه، سترګه هم جوړه شوه، اوس دا بله سترګه جوړوي. د پښتنو حوالې سره که خبره وشي نو پښتنو کې ډېر زیات ټیلنټ دی، خو بس د بده مرغه موږ خپل پښتانه سپورټ کوو نه. دا به تاسو ټول ما سره منئ. که یو پښتون لږ شان هم مخکې شي نو اکثر ملګري ورله خپې وهي. باید چې داسې ونه شي. د دنیا څومره هم ترقي یافته قومونه چې دي، هغوی قوم پرست وي، هغوی یو بل له لاس ورکوي، هغوی یو بل ستایي او بیا داسې هنرمندان الله دې نور هم سیوا کړي. ځکه چې پښتنو کې داسې ډېر ملګري شته دي چې هغه پټ دي، چې هغه ښکاره نه دي، هغوی سره ښه هنرونه شته دي، ښه تکړه ملګري دي، په دغه میډیا نشته، په سکرین نشته. او دا ملګری خدای شته که ما په لکه ما فیس ټو فیس له زما او د ده ملاقات هم نه دی شوی، خو دومره خبر یم چې په دغه بډویره سیمه کې پاتې کېږي، دغه علاقه کې. دا اوس راغی شونډې برید وغیره اوس جوړېږي زما. ګورو چې دې سره څه کوي. ښه قدرمنو، تاسو کتلی شئ. ما خو غوښتل چې د رحمان میرزاخیل دغه نمبر هم چېرته وګورم او په سکرین باندې ورکړم، خو د بده مرغه ما ته د دوی د وټساپ نمبر میلاو نه شو او دغه د فیسبوک یا د یوټیوب دغه درک را سره و. په دغه ویډیو کې تاسو په ډسکرپشن کې کتلی هم شئ، خو کوشش وکړئ چې چېرته داسې ملګري هم وینئ، که نور سم نشئ کولی نو دا پوسټ ولې شیر کړئ یا د دوی دغه پیجونه چې کوم دي دا ځان سره لایک کړئ. شاید چې ستاسو د دغه یو لایک په وجه لکه مطلب یو داد میلاو شي، یو قسمه د مخکې تلو دپاره درته یو لاره ازاده شي. چونکې د فیسبوک یا د سوشل میډیا د لارې نن سبا خلکو ته ډېر زیات فایدې میلاویږي. الله دې وکړي چې زما دغه ویډیو هم
د دې ملګري په ښه راشي او ستاسو په مرسته او ستاسو د مدد سره نو ویې کوي. دا وګورئ تاسو دغه مرۍ لګیارې جوړېږي او غوږونه په کومه طریقه جوړ شو، ویښته وګورئ او څومره صفایي ده د دې په دې لاس کې. تاسو کتی شئ تصویر تیار شو. اخره کې به بیا هم ملګرو ته دغه یو پیغام ورکم چې زما د ویډیو یوازینی مقصد همدا و چې رحمان میرزاخیل څومره په مینه او څومره په محبت سره زما دغه تصویر جوړ کړی دی. باید چې تاسو دومره مینه هم دله ورکړئ او د ده دغه پیج یا دغه یوټیوب دغه کوم چینل چې دی دا هم د ځان سره سبسکرایب کړئ چې هر ځای کې ښاد، آباد او بریالي اوسئ. بل بالله په امان.